نظم داسې د یتیم چې دا دنیا ګوره فانی ده زندگی مو ارمانی ده د یو چا بچي نهر دي د یو څو کسو خاني ده دا چې ښکلې پیدا کړو دا د رب مهرباني ده دا چې دواړه خپې نشته د دې څومره ښه ځواني ده دا چې دواړه خپې نشته د دې څومره ښه ځواني ده یو یې خوري او بل نهر دی دا نو څنګ مسلماني ده یو یې خوري او بل نهر دی دا نو څنګ مسلماني ده وایه د ځوانۍ اواز دې خور دی د خانۍ اواز دې خور دی ته چې وایې ښه نقشه ده څومره ښکلې مې بنګله ده ته چې وایې ښه نقشه ده څومره ښکلې مې بنګله ده لږ په غور ورته غوږ شه خان صاحب صرف یو کیسه ده دا ماشوم چې را روان دی دا چې سر یې ګریوان دی دا ماشوم چې را روان دی دا چې سر یې ګریوان دی غریبۍ په مخه کړی ځکه دومره پریشان دی په ډیران باندې تاویږي پلاستیک پسې ګرځېږي پلاستیک ورته پیدا شي لږ مسکی شي په خندا شي او چې بوجۍ کې ورنه ډکه وایي ومې کړله ګټه چې بوجۍ کړي ورنه ډکه وایي ومې کړله ګټه وږې خور شي ورته یاد د ډوډۍ غم ور په سر شي او بیا د کلو په لور ورشي د ډوډۍ غم ور په سر شي بیا د کلو په لور ورشي د دې کلو په کوڅو کې د دې اړه په سرو غرمو کې په خیرن خیرن لاسونو په پیوند زړو جامو کې د دیوال سورې ته کښېني خان صاحب ستا په دروازو کې انان دې ورته توجه وکړي خان صاحب ستا زوی ورته راشي په غوسه ورته لګیا شي دروازه کې زموږ څه کوې دلته بد کې او که ښه کې دا وایي وږی یم ګرانه لږ ډوډۍ راکړه ورور جانه هاوی زر کوه پاسېږه زه له دې ځایه ورکېږه خیراتونه مونږ نه کوو ښه کارونه مونږ نه کوو خدای خبر چې د کوم کور یې څه خیرن او څومره تور یې خدای خبر چې د کوم کور یې څه خیرن او څومره تور یې د کباټ بوجۍ په شا شي دی روان پې بېنوا شي سترګې ډکې شي له اوښو پاک الله ته په ژړا شي ربه زه خو دم بنده یم یو ګیله یې زړه ته راشي ربه زه خو دم بنده یم یو ګیله یې زړه ته راشي بېوسۍ پورې مې خاندي غریبۍ پورې مې خاندي ماشومان مکتب نه راشي د سپلۍ پورې مې خاندي یو بوجۍ پورې مې خاندي او د سپلۍ پورې مې خاندي خدایه تا راته راکړی زندګۍ پورې مې خاندي دوی پیغور راکې خفه شي ماته زور راکې خفه شي بېسواده زندګي دی د برباد څښا بویونو باندې ګرځې ډېرانونو باندې ګرځې دوی خندا وکړي روان شي او زما اوښکې په ګریوان شي دوی خندا وکړي روان شي او زما اوښکې په ګریوان شي غورځېدلې ډوډۍ ورکړې سوځېدلې ډوډۍ ورکړې غورځېدلې ډوډۍ ورکړې دا ډوډۍ واخلي روان شي اوښکې ښکته په ګریوان شي مدیر صاحب دا ډوډۍ واخلي روان شي اوښکې ښکته په ګریوان شي چې خپل کور ته مخامخ شي بیا چې کور ته مخامخ شي په قراره دروازه وایي په قراره دا ناره وایي ور ګلو که ګرانې خورې دا دې راغلم ګرانې مورې ور پلاو کړه ګرانې خورې دا دې راغلم ګرانې مورې دا کباټ دا مې بوجۍ دی په لاس کې مې روپۍ ده دا کباټ دا مې بوجۍ دی په لاس کې مې روپۍ ده خپلې مور ته داسې وایي دا یې خور ته داسې وایي دا ډوډۍ واخله مړه که په لاسونو یې میده که دې ترکاري خو کور کې نشته په اوبو کې یې پسته که دا ډوډۍ واخله وړه که په لاسونو یې میده که ترکاري خو کور کې نشته په اوبو کې یې پسته که زه په ځمکه لږ دمه کوم ته ناجوړه موړ مره که هغه ګرانې ورته وایي یا خورجانې ورته وایي مور ډوډۍ باندې مړه شه او سر یې کېښوده دمه شه وروره تی چې ولیدلې ستا په حال باندې خفه شوه په حال مو خدای خبر دی خلک وایي سبا اختر دی زه دا ټول کور نن پاکوم ګړوبۍ ورله ورکومه یو ښایسته جامه مې شته زه یې ښکلې استري کومه که زړې سپلۍ چادر کړې زه اختر کې پښتو کومه که زړې سپلۍ چادر کړې زه یې اختر کې پښتو کومه هغه ګرانې ورته وایي او ورورجانې ورته وایي په ما ګرانه در نظم آی خورجانه در نظمه د کباټ بوجۍ په شا شي د کباټ بوجۍ په شا شي کباړي دکان ته ورشي دا ټول او کاڼې برابر شو دا چې مان دا د سپلۍ شو ستا 500 روپۍ شوې پریشان شي دا پیسې واخله روان شي دوایي پې خور ته ویسم که بنګړي پې
پورته ویسم دوایی پیمور ته ویسم که بنګړي پیپور ته ویسم خلک وایي سبا اختر دی د مورکۍ حال مې بتر دی زه نو څومره بدقسمت یم وړې کور ته ملامت یم د خپل ځان سره مشر شي د ډاکټر دکان ته ورشي دا شربت او دا ګولۍ شي بس 1.5 زره مې روپۍ شوې دا شربت او دا ګولۍ کې ما سره هم دا روپۍ دي هغه زر دې پاتې کېږي څم سبا یې درته درکومه ستا په ما باندې حق کېږي خامخا یې درته درکومه دوایي واخلې روان شي دلته ډېره توجه وکړه محترمو دوایي واخلې روان شي اوښکې ښکته په ګرېوان شي چې خپل کور ته مخامخ شي بیا چې کور ته مخامخ شي په قراره دروازه وي په قراره دا ناره وي ورکولو که ګرانې خورې دا د راغلم ګرانې مورې هغه ګرانې ورته وایي په ما ګرانه مورکۍ مړه شوه ای ورور جانه مورکۍ مړه شوه په ما ګرانه مورکۍ مړه شوه ای ورور جانه مورکۍ مړه شوه د اختر شپه پرې په غم شو خان صاحب اوس د خوا سړه شوه ته چې وایي انجینر دی هغه بل ورور مې ډاکټر دی ته چې وایي انجینر دی هغه بل ورور مې ډاکټر دی زه په خپله مجله ځمه مدینه به وګورم خلک به وایي چې حاجي دی خو زه وایم دوزخي دی خلک به وایي چې حاجي دی خو زه وایم دوزخي دی چې د خوا کې ګاونډیان وي چې د خوا کې یتیمان وي حج له څه دی حاجي صاحب چې د خوا کې یتیمان وي دا ډوډۍ هغوی له ورکړه 100 روپۍ هغوی له ورکړه ته به دې به جنتي شي ته به دې به ثوابي شي که ته وایې نه ورکومه خان صاحب ته به دوزخي شوې د دنیا ژوند امتحان دی د دنیا ژوند امتحان دی څوک غریب دی او څوک خان دی د دنیا ژوند امتحان دی څوک غریب او څوک خان دی ما جومات کې اورېدلی د ملا د خولې بیان دی چاته ورکړي دولتونه چاته ورکړي تکلیفونه څوک یې نخوري په کاسو کې څوک یې غواړي په کوڅو کې سرې لمبې د په ځوانۍ شه توله نغدې په خانۍ شه قیامت په ورځ به څه کوې په قیامت کې سوال جواب دی د ذرې ذرې حساب دی دا بزینو چې بد لګي دا شاعر جابر خطاب دی دا بزینو چې بد لګي دا شاعر جابر خطاب دی له توجه مو نړۍ مننه